فیلسوف یو ورځ خپل شاګرد ته د یوه ملګري د دفتر ادرس ورکړ، ورته ویل ته به هملته راځې. شاګرد همداسې وکړل. سبا په ټاکلي وخت یې همغه دفتر ته ځان ورساوه. دروازه یې څو ځلې ټک ټک کړه، رخصتي وه، چوپړاسي یا چوکیدار نه و. بالاخره فیلسوف له دویم پوړ ورباندې غږ وکړ چې خوږه دروازه پرانیستې ده، زور ورکه او راننوځه. شاګرد ځان سره خجالت څه چې دروازې ته یې لږ ګوته ورداسې کړه، دروازه پرانیستل سو او په منډه خپل استاد ته ورغی. څو ورځې چې تېرې سوې بیا فیلسوف خپل شاګرد ته وویل چې سبا به زه کتابتون کې درته ناست یم، ته به په دغه وخت ځان را رسوې. شاګرد په ټاکلي وخت روان سه، خو له ځان سره یې دا سوچ کاوه چې استاد زما نه خفه سوی، څه کیسه ده؟ دا دویم ځل ده چې دی ما له ځان سره نه بیایي او راته وایي چې پلاني ځای ته راسه. په همدې سوچ کې تر استاد ځان ورساوه. بیا یې دروازه ټک ټک کړه، څو ځلې ټک ټک کړه. بالاخره بیا فیلسوف ورباندې له انګړ غږ وکړ چې دروازه پرانیستې ده، راننوځه. شاګرد چې بیا دروازې ته زور ورکړ، دروازه پرانیستل سوه او ننوت. دې سره بیا یو ډول خجالت سه. استاد دې ورته وخندل او غږ یې پرې وکړ چې زما خوږه شاګرده، ډېر ځلې هیلو ته د رسېدو دروازې زموږ او ستاسو په مخ پرانیستې وي، خو موږ سوچ کوو چې دروازې تړلې دي او خپلو هیلو ته د رسېدو لپاره پښه نیولي کېږو. شاګرد ته یې وویل چې له دې دوو مثالونو زما هدف دا و چې تا ته وښیم خپلو هیلو ته د رسېدو د لارې دروازې هیڅ وخت هم بندې مه بوله، بلکې ورځه او چې دروازې ته ورسېدې ټیل یې وهه، یا به پرانیستې وي او یا به یو څوک پیدا سي درته به یې پرانیزي. د فیلسوف او شاګرد دغه یو جالب داستان موږ او تاسو ته راښیي چې باید هیلو ته د رسېدو په لار کې تل په دې باور واوسو چې موږ رسېږو او دروازې مو په مخ پرانیستې دي. او باور وکئ کله کله به همداسې تاسو ته په ژوند کې عملي هم درښکاره سي چې فکر به کوئ یو ځای ته رسېدلی نه سئ یا یوه هیله ترلاسولی نه سئ، خو کله چې پیل کړئ ډېر په اسانه به همغه هیلې یا هدف ته رسیږئ.